دا واحد الله پریدای دی چې مونږ یې له نازه ماما بولو. د روژې مازدیګر وویلې چې زه به درته د فروټ چاټ او نور سلاتونه تیار کم. ما یې هم ملتیا کوله، وخت په وخت مې موبایل ته کتل او ټیم مې څاره. لا هم ماښام ته ډېر ټیم پاتې و، ملګري نه را رسېدل. له دغه جاله مې څو ځلې دا مخامخ سړک وڅاره چې اوس به د ملګرو تیز موټر سایکل په دغه سړک باندې را څرګند شي، خو نه ښکارېده. ډېره وخت نه مې دغه لاندې په چمن کې ناست ځوانان څارل. ما ویل که روژه یې نه ده او هیڅ بیړه یې نشته. خو بالاخره د اذان وخت را نږدې شو، دوی هم روان شول. چې کتل مې له پاسه نه نو دا هم امجد خان او ورسره سعید خان و چې ټیپنې په لاس دغه موټر سایکل را کوز او په دغه پوړیانو کې زر راختل. زه یې لا نه وم لیدلی چې دوی مخ ته تېرېدل او دې کې د سعید خان را پام شو. سعید خان او امجد خان چې څنګه کلینیک ته دننه شول، امجد خان شرمېده وی ما پکې مه راوله، ولې چې روژه ماتې ته نه یې سر. ډېر ستونه مې ورته وکړل، خو دوی ویل چې نه، موږ ته همدغه شانتې امر شوی چې ټیپنې ورسوئ او تاسې بیرته راځئ. لا هم نه ستوري خان شمشاد په سترګو کې، نه هم معلم دورخان او نه هم لالزاده تانش، او دا بالاخره عبدالرحیم را ورسېده. عبدالرحیم سره ستړي مشي وکړه، هغه په لاس کې مستې هم راوړې وې. ویلې څنګه ټیپنې را رسېدلې ما وو. نو اوس په تمه وو چې په دې کې نور ملګري هم را ورسېدل او روژه ماتې ته کېناستو. دسترخوان بالکل هر قسمه نعمتونو نه ډک او پالامال شو، بلکې ډېره ټیپنې موږ همداسې شانتې تړلې پرېښودې، ځکه چې په دسترخوان باندې ځای نه و او په دسترخوان باندې نه ځایېدل. معلم درخان ته مې موبایل ورکړ چې د دعا وخت دی، موږ هم پکې راوله. دعا وشوه، وار یو په دسترخوان باندې داسې ور پرېوتل. تا به ویل که د څو ورځو نهار دی، او چې کلم ټیکله وخوړله نو ورپسې هغه فروټ چاټ چې ماما جوړ کړی و د هغه نه هم خوندونه واخیستل. یو پکې منځونه هم کول او نور به فروټ چاټ خوړ. ډېرې ټوکې ټکالې وشوې او په دا منځ کې منځونه هم وشول، ګپې شپې هم ولګېدلې. پاتې اخري کې هغه پیریني وه کومه چې په ټیفن کې همدا شانتې بند سره خو دغه پیریني ستوري خان شمشاد په کور کې ډېره په خوند جوړه کړې وه. ور باندې هر قسم ډرای فروټ او ورسره جیل یې اچولی شوي. ګپې شپې لګېدې او ټولو ملګرو ویل چې دا خو موږ ډېره زیات هر چا ډبل وریجې، ډبل ترکارۍ، ډبل سبزۍ، ډبل قورمې راوړې وي. نو بیا دپاره به چې دی په بل پروګرام کې دا شانتې نه وي، بلکې یو کس به قورمه راوړي، بل به چې دی ترکاري سبزي راوړي، بل به چې دی چاولې پخوي او بل به پیریني پخوي، او نور ملګري به چې دی سلات ورسره فروټ چاټ دا تیاروي. په همدغه خبرو کې وخت را رسېدلی و. د هغې پیریني کومه چې ستوري خان شمشاد له کور راوړې وه، نو دا د پیریني هم ماته شوه. هر سړی لګیا دی ځان ته چې څومره خوړلی شي له پیریني رابېلوي او بس خپل پلیټ خپلې مخې ته خپلې خولې ته نیسي او په خوند ورنه خوندونه اخلي. ملګري دې آباد وي، خوشحال دې وي، او ستاسې کتونکو م ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه را سره وئ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.